ماشومان چې وظیفه راغونډي او راته ولیږي وظیفه راوړئ خدای وبخئ زموږ خدمتونو راته ووایئ دا څومره مشکل کار دی ته د چا په در ودرېږي او ته د وظیفې سوال کړي زموږ په اکابرینو کې مشرانو کې علماء کرامو کې د دارالعلوم دیوبند په اکابرو کې یو سړی تېر شوی دوست محمد قریشي صاحب رحمت الله علیه د هغه والده زموږ خدمتونو خپل بچی دین له ورکوي او د مور سره زشتنې نه مدرسې ته راغلی مدرسه کې داخله واخیسته استاد ورته وایي د داخلي چې کوم افراد دي کوم تعداد دی هغه پوره شوی دی موږ سره داخلي گنجایش نشته هغه ورته وایي د جومات کې ځای ډېر دی د ملاس کې ځای ډېر دی په کلاس کې د ناست کې ځای ډېر دی ما له تاسو صرف او صرف په جومات کې د ملاس دی او په کلاس کې د ناست دی اجازت راکوئ هغې ورته یې ټیک ده ته په جومات کې ملاس ته کوې ته په کلاس کې ناست ته کوې سبق به وې خو د کار ټوله انتظام دې په مدرسه باندې نه دی ځکه د مدرسې چې کوم تعداد دی هغه پوره شوی دی گنجایش پکې نشته دی دا ورته وایي زما پلار او زما مور چې کوم دی ما د الله د دین خادم جوړول غواړي دغه طالب علم دا به چې کله د غربي ټایم به شو نو دا به بازار ته ووتو د دغه بازار کې د سپوټو منډۍ ده د هغه پوټو په منډۍ کې ده د کیلو پوستکي پراتو د هندوانو پوستکي به پراتو د خربوزو پوستکي به پراتو د انګورو پوستکي به پراتو هغه به راواغېستل او د قسیم لارې ته به لاړې هغه به صفا سوتره وینځل او هغې ته به کېناسته هغه به یې وخوړو ماښام به خلک په دسترخوان کېناستو او دا به لاړې د پوټو په منډۍ کې به چېرته د کیلو پوټکي راغونډول چېرته د هندوانو پوټکي راغونډول کال ختم شو چې کله کور ته لاړې مور یې یو خبره کوي کاش چې ستا پلار ژوندی وی بچیا ستا پلار به تا له د غنمو روټۍ راوړی وې تا به د غنمو روټۍ خوړلی وې بچیا زمونږ په کور کې د اوربشو روټه نه او ستا دا مرۍ چېرته د اوربشو په دې ډوډۍ باندې زخمي نه شي امام یې زړه کې ویلي چې مورې تا به څه پته نه وي ستا بچي ټول کال د انګورو پوټکي خوړلي ستا بچي ټول کال د کیلو پوټکي خوړلي ستا بچي ټول کال د هندوانو د خربوزو پوستکي خوړلي دي ستا بچي خو په دې ټول کال کې د اوربشو روټۍ نه ده خوړلې ستا بچي خو په دې ټول کال کې د اوربشو روټۍ نه ده خوړلې ای خلکو زموږ مدرسې استاد یادومه دا د مدرسې استاد محمد رسول الله خلکو ته د جنت لاره ښودله دغه محمد رسول الله مې خلکو په کاڼو باندې ویشتو دغه محمد رسول الله په چهره انور خلکو لارې تو کړلې د هغه لویانو ته طلاق ملاو شو تاسو څه وایئ چې دا د مدرسې استاد داسې څنګه پیدا کېږي دا څومره قربانو سره پیدا کېږي دا څومره ډېرو تکلیفونو سره پیدا کېږي دا د اسلام فطرت دی چې کله زموږ عزتمندو زما او ستا د غنمو پټي ته د اوبو ضرورت راشي ما ورته غنم له اوبو ورکوو زما او ستا باغ ته له اوبو ضرورت دی ما ورته اوبو ورکوو او زموږ عزتمندو دې ګلشن نبوي ته چې کله د مینې ضرورت راشي چېرته د یو عالم او د طالب مینه ورته واچولی شي د یو عالم او د طالب په مینه باندې دا ګلشن سیراب وي دا ګلشن چې سیراب دی ته تازه وي دا د ستا د مسجد د امام د سترګو اوښکې دي دا د مدرسې د استاد د سترګو اوښکې دي دا د ماشومانو بچو آه دی دا د بوډا پلار آه دی دا د بوډۍ مور د سترګو اوښکې دي او دې ته زموږ عزتمندو د تورسرو خویندو د سرونو له پټۍ چې کوم دی قربان شوي دي تاسو چینئ دې ملګري ناست ویلي ځان به په ناقوس رسالت باندې قربان کړم قسم دی دا دومره سخت کار دی دومره سخت کار چې کومه معاشره کې څوک د شي ځان بوتل نشي پرېښودلی په هغه معاشره کې د ختمې نبوت نه ځان قربان کړم